په لوی کور افغانستان کې ځوانانو د سرطان د ناروغۍ د روغتون هسپتال شفاخانه د جوړولې تابع کړي د جوړونې جاوید ابراهیمي یا نور ملګرو دغه هڅه او د کمپاین په مخه اخیستې دي چې موږ په افغانستان کې باید خپل یو لوی شفاخانه د سرطان د ناروغۍ ولرو. نو زه هم دغه کمپاین برخه جوړېږم او ورسره د خپل اړخه هر میاشت په ان شاء الله کوشش کوم او خپل مصرف به کموم او چې څومره هم په دې نیت زه به مصرف کې بچ کم هغه پیسې به دغه شفاخانې د جوړښت دپاره ان شاء الله زه جمع کوم. اوس هم ورته خپل وس مطابق د 100,000 کلدارو اعلان کوم خاص د خدای دپاره او په دې خاطر چې ګورئ ځوانانو دلته چې څوک شکنځاوې کوي بدې ردې وایي سپکې سپورې وایي هغه موږ ډېر تشویق کوو شیر کوو یو دغه کوو نه هغه هر وخت مجبور وي بار بار راځي شکنځاوې کوي بدې ردې وایي. داسې خلک چې د وطن د آبادۍ فکر لري داسې خلک چې د وطن د آبادۍ دپاره یو هڅه کوي باید د هغه خلکو ملتیا وکړو د هغه خلکو حوصلې باید لوړې وساتو هغه خلک باید وستایو. راځئ دغه ورونو دغه تابع کړې ده چې کلک ورسره ملګري شو او د خپل اړخه زه په ټولو افغانانو په لرو برو افغانانو زموږ د وزیرستان په مسافرو ورونو چې په لرې لرې وطنونو کې میشت دي مقصد د خپلو اولادونو دپاره تللي دي حلاله روزي ګټي په هغو په ټولو غږ کوم چې په ځای د دې چې په نورو ځایونو کې موږ پیسې لګوو مصرفوو راځئ چې په داسې ځای کې خپلې پیسې مصرف کړو چې په ټول ژوند کې هغه د انسانیت د ژغورنې په کار راځي هغه باید د انسانانو د ژوند ژغورنې په کار راشي. نو زه هم او تاسې هم راځئ له نن ورځې دغه کمپاین په لاره اچو خپل لوی کور افغانستان کې سرطان د ناروغۍ یوه لویه شفاخانه باید جوړه کړو او داسې ورسره په خپلو اتلانو لکه راشد خان چې نړۍ غږ اوري باید په ټولو نړیوالو غږ وکړي چې لکه څرنګه چې دلته په پاکستان کې عمران خان په میاوالي کې یا په اسلام آباد کې یا په بل ځای کې دا شفاخانه جوړې کړي داسې راشد خان په ټوله دنیا غوږ نیسي مینه ورکوي باید هغه هم دغه غوښتنه وکړي له نړیوالو او موږ ټول افغانان په خپله د نړۍ کومک ته هیڅ اړتیا البته نه لرو که موږ په خپله بډې سره راټولې کړو او کلکه مرسته د دغه کمپاین او دغه روغتون د جوړولو دپاره د یو بل سره وکړو نو ان شاء الله لرې نه ده چې په ډېر لنډ وخت کې به موږ نړۍ ته ځانونه وښیو چې موږ افغانان چې د څه شي هوډ وکړو هغه موږ ته ګرانه نه وي. ډېره زیاته مننه. خدای مو ښاد لره.